5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मलګرو یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب شوم د خپل یوټیوب پاڼې نه فضل اکمل افیشل ملګرو راځو به خبره به ډېره لرې نه بوځو خبره به کوو په جاب او بزنس باندې نو که تاسو وګورئ جاب او چې جاب ښه څیز دی یا بزنس نو ملګرو که تاسو وګورئ نو جاب چې کوم دی نو تاسو به تقریبا 18-20 سال محنت کوئ د هغې نه پس به تاسو ته یو صله میلاویږي چې هغې ته وایي پنشن او د 70,000 روپۍ پنشن وي د هغې سره پڼه میلاویږي 10-15 لاک 14 لاک داسې او کاروبار چې کوم څیز دی نو هغه به ته خپل چایز باندې کې که وزګار یې نو خپل کاروبار به کې که ستاسو ټایم څه نه وي مطلب کار مار کې نو بیا هم ته ازاد یې بس کاروبار پاټۍ باندې بند کړه څه مسله به تاسو ته نه او جاب داسې څیز دی ته د هغوی غلام شي 15-20 هزار روپۍ به درکوي د میاشتې خاص کر جیډي کې چې سړی له نوکر شي نو 18-20 هزار روپۍ ورکوي نو په دې کې زموږ چې کوم خواهشات دي نن سبا خو د هر سړي ماشاءالله ډېر غټ غټ خواهشات دي ځکه چې په ټرکونو کې نه وړل شي نو تاسو د 10,000 روپو کاروبار شروع کوئ د 5,000 شروع کوئ د 2,000 شروع کوئ خو اصل کې تاسو کاروبار کوئ نو جاب داسې څیز دی چې په دې کې نه زموږ خواهشات پوره کیږي نه پکې زموږ چې کوم هغه پوره دغه مطلب کم زموږ چې د روزګار کم دغه دی دا ژوند کم تېرول نو هم پکې صحیح نه کیږي نو تاسو دغه ویډیو وکته او زه دغه ټولو کتونکو ته ریکویسټ کوم چې تاسو د 50,000 روپو کاروبار شروع کړئ د 10,000 شروع کړئ او صرف کاروبار کوئ د جاب نه واوړئ دا فالتو کار دی د دې مطلب نشته نه پکې زموږ خواهشات پوره کیږي نو زه تاسو ته دغه فری مشوره در کوم چې کاروبار شروع کړئ د 10,000 شروع کړئ د 5,000 خو صرف کاروبار انشاءالله راځو به تاسو ته به داسې ښې ښې ویډیوګانې شیر کوو چېرته مې ښه د باد اوسئ بریالي اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته